د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي هیواد ته 15,000 نور طالبان هم را روان دي. سلام او وخت بخیر. که چینل ته اوس راغلی وای نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي چې زموږ د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پاکستان له مدرسو څخه نږدې 15,000 وسلوال طالبان د افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره افغانستان ته را روان دي. محب ویلي دا ورپکې له هغو 10,000 وسلوالو څخه جلا دي چې له دې وړاندې افغانستان ته راغلي وو. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان له افغان طالبانو پوځي، مالی او عاطفي ملاتړ کوي. طالبان پر القاعده سربیره له ټولو ترهګرو ډلو سره ژورې اړیکې پالي. حمدالله محب دا هم ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات او د سیمې ولسواک ګوندونه او ډلې غواړي چې نورو نو د پاکستان پوځ او استخباراتي کړیو صلاحیتونه کم شي او له بشر ضد کړنو څخه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روان زیږدیز کال لپاره د پاکستان په کلنۍ پوځي بودیجه کې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر عربي ممالکو مرستو د کموالي یا قطع کېدو له امله 1.4 میلیارډ ډالرو کموالی راغلی. حمدالله محب وایي ډاډه اوسئ پاکستان د اتومي پروګرام درلودو سره سره د نړیوالو مرستو د نشتوالي په صورت کې د اقتصاد له وجې نشي کولی چې 6 میاشتې د افغانستان جګړه پر مخ یوسي. حمدالله محب وایي افغان ملت، دولت او بالخصوص نظامیان په بشپړ ډول آماده دي چې د هر قسم جنگ ډګر کې وجنګیږي او دا یې هم ویل چې پر ترهګرو یې عملیات لا ګړندي کړي او بېساري او سترې بریاوې به ووینئ. د ویډیو کتلو وروسته ویډیو لایک کړئ او د چینل سبسکرایب هم مه هېروئ.